کله هم چې انسان کامیاب شي نو داغه په چم گاوند کې په معاشره کې د هر سړی نه فلسفي جوړ شي. څوک وایي دا د خاندان د وجې نه کامیاب شو، څوک وایي د پسې شاته د رور لاس دی، څوک وایي د تره لاس دی، څوک وایي د خلکو ښېګړې ورسره ډېرې زیاتې دي. خو زه نن دې فلسفې ته ورسېدم چې کله یو انسان کامیاب شي د هغه نه شاته د هیڅ چا هم لاس نه وي، بلکې د هغه نه شاته د هغه سختو ورځو لاس وي کمې چې صرف او صرف دته معلومې وي. اوس خو ته ما دا ګورې، ویډیوګانې وګورې، یو څیز ګورې بل څیز ګورې، د دې نه شاته یوه لویه فلسفه پرته ده چې د هغې نه زما معاشره نه ده خبره، د هغې نه ته نه یې خبره، د هغې نه بل څوک نه دی خبره، بلکې د هغې نه زه په خپله خبر یم. نن نه 12-14 کاله مخکې د بټخیلې په بازار کې ما رکشه چلوله، خو الحمدلله هغه وخت کې هم د چا رکشه نه وه، زما خپله وه. د سکول او د کالج نه بعد به چې ما کومه رکشه وچلوله په هغه پیسو باندې به ما د کالج خرچې برداشت کولې، د کور خرچې به مې پې چلولې. هغه وخته کوم ځای وې، ته د هغې نه یې خبر. خو اخیره خاتمه دا ده د دې خبرې چې د هر کامیاب انسان نه شاته د هغه سختې ورځې دي چې هغه د هغه په ذهن کې پرتي او دی په یو میشن باندې کار کوي چې کله دی کامیاب شي هر سړي ته کامیابي ښکاري، بلکې د هغه بدو ورځو نه دی ناخبره وي. داسې په لکونو خلک دی چې دوی کوششونه کړي دي، دوی سختې تېرې کړي دي، دوی د حالاتو سره فایټ کړی دی. نو ته دا مه ګوره، ته هغه څه وګوره چې د نن نه دی 4-5-6 کاله یا 10 کاله مخکې څوک و.